بسم الله الرحمن الرحیم. زما مشرانو کشرانو ټولو ته السلام علیکم. نن دا ډول وال سکون دی دا مو دپاره ډېره یو سخت اقدام ولې څه یو غټ شخصیت څو ورځې کېږي ډېر په ظلم او په جبر سره هغه شهید شوی خو مجبور شوم ولې دا ډول سرنی دا د مو د قبیلو یو رواج دی دستور دی مخکې به د لښکرو کې د ښې بعدې کې به دا شیان مو استعمالولو انشاءالله اوس به استعمالوو بدقسمتي سره دا د مو هیډکواټر دی نه ورکې ای سي صاحب شته نه ورکې ډي سي صاحب شته نه ورکې تحصیلدار صاحب شته مو د ورکزو انسان یو یا دا غلجو هیډکواټر نه دی افسوس خو اول مو په دغه باندې کوو چې دا په کار دی موجوده وه چې دا اوس راوتلي وی موږ سره د استجاج کې ولاړ وی مشرانو کشرانو خاص کر کې کشرانو تاسو ته یم تاسو حوصلې مو نه غورځوو دا درې ورځې ټایم مو څه کوم تاسو نه غواړو نو دغه کې به انشاءالله مو خپل مزل کوو که هغه ډي سي صاحب دی که هغه کمانډنټ صاحب دی که هغه ډي پي او صاحب دی که هغه کمیشنر صاحب دی یا عوامي نمایندګان دي دو پورې به مو خپل ځان رسوو د خپلې مسلې به مو دو مخ ته کېږدو ولې خبرې مو لاندې وکړې هغه خبرې مو بیا ریپیټ کوی نه شو دا اسپتال څومره غټ بلډینګ جوړ شوی دی نن ورځې باندې که څوک معمولي غونې زخمي شو نو هغه پارټي قدر شی هم نشته ورکې دا ډېر افسوس خبره دی دغه د حکومت دپاره وفاقي حکومت دپاره صوبایي حکومت دپاره او چې کوم د مو مشران دي هغو دپاره دا ډېره د شرم خبره دی دا یوه ورځ نه دی هرې میاشتې مو راوځو او مو خپل استجاج کوو خپله ژړا کوو خو موږ ژړا باندې چا اوسه پورې عمل ونه که ورونو که تاسو خوښه یي جمعې ورځې ته ډېرې ورځې نه دي ډبوری یو د مو مرکز دی په هغه باندې به واده وکړو هغه ځیم که مو نشته هغه اندخ تحصیل سره بلکې د غلجو سره 3 تحصیلونه تړلي دي لورن د مو تحصیلدان د ما ورور دی آباد خدای آباد لره خدای نور آباد لره خو سنټر تحصیل څه هغه وام پاڼې کیلې نه ونه صاحب هغه چینې پورې دا ټول شیخان پرته دي بیا راڅه شوونه کشې برېمو پورې دا ټول میشتې پرته دي دا ځې پاسه وخېږه کنډي میشتې ورته یې نیم کوم غه دا ځې پروت دی نو د خلجو یوه داسې علاقه دی چې په دې باندې 3 تحصیلونه آباد دي مو حکومت ته دا هرڅ کوو څو فورن د څو ورځو کې ما ته دا اسپتال هم بحال که دې کې کوم سهولت هم ما ته پوره که سیګنل ټاور څه شی دی هغه خو یوه کمپني دی کمپني ته خو چې څومره زیاتې ټاورې لګېږي هغه پیدا دی خو چاړه خو دا شی بند دی که نه تاسو هغه باندې پوه یو که نه هغو نه مو دا مطالبه کوو څه فورا د ما ته د هغه سیګنل دا د ما ته بحال که در جدید دور کې زه هېڅ قسم ته ښې بدې نه خبرېږم ولې چې کله نن سبا موبایل نه وي ټلیفون نه وي نو پیدل مزل خو خلک نه شي کوی که نه دغه دپاره مو درته دا عرض دی چې جمعې ورځې پورې خپلې حوصلې برقرار وساتو که چیرې جمعې ورځې پورې د مو د دغو معاملو حل ونه وته انشاءالله بیا به مو سختې فیصلې کوو به که نه به کوو مو به بیا مجبور وو که نه یې پیر نه ویرېږو نه بل شي نه ویرېږو چې څومره یې پیارې کوی شي غده وکړي نن ورځې باندې د ما په ورکزو کې 15 کسانو باندې شډل پورې لګولی دی څنګه عاجزانو شناختی کارت بند پاسپورټي بند کاروباري بند باریدل نشي کوی بل ژوند نشي کوی دینه خو هغه چا لیسیپسیار قانون څه ګوندې سل برخې ښه و خو که ښه نه و دا هغه یو ظلم نظام په مو باندې جو مسلط کړی چې خبر به نه وي واتار به نه وي یو شی به در باندې لاګو کړي پولیس والا ورونو ته مو دا وایو چې تاسو بله ورځ خپله قرباني کړې دی تاسو خپل حق ادا کړی دی ولې زه جرم کوم ما باندې بیا یې فیر نه کېږي دا جنرل فیاض سکون دی و جیل کې دی دا د عیسائی جرنیل و مشر و ولې جیل کې دی خو څه غلطي به یې کړې وي که نه بیا کپتان څوک دی څنګه باندې فیر نه کټ کېږي ګبراو نه شو تاسو ته کومه دمکي در کړې دی یا څوک سسپینډ کړی و انشاءالله مو دا کام به تاسو سره شانه به شانه به ولاړ بو که نه تاسو د مو بچیو تاسو مو بیله نه پرېږدو تاسو غلط کار نه دی کړی تا خپل چې کومه ذمهواره وه هغه د سر ته رسولی دی زه د شکریا ادا کوم به کوي نور مشرانو شته خبرې به کوي
خو ډېرې خبرې د قرآن مجید ښې دي دا 3 ورځې ټایم دغه به انشاءالله موږ خپل ځای مزال به کوو دا ټول واکداران به خبروو که بیا یې چیرې عمل ونه که نو مو مجبوري دی مو به هر قسم ته سختې فیصلې بیا به مجبوري نه مو کوو وسلام